بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې 8مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غبرګلو میاشتې 6مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو د همغږۍ دفتر له پلاوي سره د هرات ولایت مرستیال غونډه. د انجیل ښاروالۍ لخوا د ګذر وکیلانو شورا په همکارۍ د عامه کثافاتو راټولولو پروګرام پیل. او په هرات کې د فوټبال د تیر کال د غوره څیرو ستاینه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمر یم. د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر پلاوي د بهرنۍ اړیکو استازولۍ رئیس مولوي شیر احمد عمار مهاجر پښتون کې د هرات ولایت مقام مرستیال الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني سره لیدنه وکړه. د دغه پلاوي رئیس ښاغلی هیمز دارسي په دغه لیدنې کې د سیمهیزې ادارې همکاریو او همغږیو څخه قدردانۍ ترڅنګ خپل کړنې د هرات والي مرستیال سره شریکې کړې. بلخوا هم د هرات ولایت مقام مرستیال الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني د اوچا دفتر مرستو څخه قدردانۍ ترڅنګ وویل چې په ټول هیواد کې د کوکنارو کښت بند شوی او مؤسسې دې د کوکنارو بدیل کښت لپاره د زمینې برابرولو، د روږدو کسانو راټولولو او درملنې او لیرو پرتو ولسوالیو کې د وچکالیو څخه زیانمن شویو کسانو لپاره د څښاک پاکو اوبو برابرولو برخه کې همکاري وکړي. د انجیل ښاروالۍ لخوا د ولسوالۍ د وکیلانو شورا په همکارۍ د کثافاتو راټولولو عمومي پروګرام پیل سو. په دې پروګرام کې ټاکل شوې ده چې له کاروبار پل څخه تر پښتون پل پورې لاره د کثافاتو له شتون څخه پاکه سي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې به هم دغه بهیر د انجیل ولسوالۍ په ټولو کلیو کې دوام ومومي. ویل کېږي چې د هر ډول ککړتیا څخه د پاک چاپیریال لپاره د پروګرامونو جوړول اغیزمن دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د انجیل ولسوالۍ مسؤلانو د اونۍ په لومړۍ ورځ د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د کثافاتو راټولولو پروګرام پیل کړ. په دغه پروګرام کې چې د ګذر وکیلانو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوې ده د کاروبار پله تر پښتون پل پورې لاره له کثافاتو پاکه سي. واقعا اشد ضرورت بود که کار ما برای انداختیم، به خاطر از اینکه پرسنل تنظیف ما که هست خیلی کم بود. خوشبختانه دوستا با ما همکاری کردن، وکیل صاحبا و مردم محل با ما همکاری کردن، در این کار پروژه با ما سهم برداشتند. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ ملکي او نظامی مسؤلان د دغه ولسوالۍ د ښاروالۍ له ادارې سره د پاکوالي په برخه کې د خپلې بشپړې ژمنې او همکارۍ خبره کوي. خیلی مفید است لمردم ولسوالی انجیل و همچنان یک اتحاد و اتفاق نشان میدهد در بین مردم ولسوالی انجیل و پرسنل ولسوالی انجیل و همچنان ما هم پرسنل ولسوالی انجیل خواه ولسوالی هستند، خواه قماندانی هستند، خواه استخبارات هستند، تمام شعبات در خدمت ولسوالی انجیل، در خدمت ښاروالۍ ولسوالی انجیل هستیم. راضی هستم که نصف روز برای کارهای نظامی خود کار کنیم، امنیت، و نصف روز دیگر برای تنظیف ښاروالۍ خود کار کنیم، برای تنظیف شهر خود کار کنیم. ما زیاد راضیم و مردم همراه ما همکار است، ما با همراه مردم همکار میشیم. په دې عامه غونډه کې د یو شمېر ادارو یو شمېر نورو مسؤلانو هم د دغه پروګرام د پیلېدو هرکلی وکړ او له ښاریانو وغوښتل چې له مسؤلانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. واقعا که موږ تاسې وګورو په یو ښار یا یو ټولنه یوازې خاصتا د تنظیف په بخش کې د یوې ادارې حتی د یو دولت کار هم نه دی. باید ټول خلک خپل ونډه د ښار د صفایي کې واخلي، د ښار په پاکوالي کې واخلي، ځکه چې موږ وایو چې زموږ ښار زموږ کور دی. نو که چیرې یو څوک په ښار کې تیریږي خپل په اندازه صفایي وکړي، نو په ښار کې ککړ ساحات ونه وینو. با پاککاری ما نیاز مبرم داریم، چون یک شهر وقتی که پاک نباشه، کثیف باشه،
مشکلات زیادی را از طرف محیط زیست و دیگه موارد ایجاد میکنه. وقتی که ما شعار میتیم که شهر ما خانه ماست، باید این شعار را در عمل تطبیق کنیم. گفتنی ما برای مردم همین طوری که خانه خود پاک میکنم، داخل سرا خود پاک میکنم، دکان خود پاک میکنم، متوجه جاده و سرک باشم که سرک ما و شما پاک باشه، جاده ما و شما پاک باشه، اتومات خانه ما و شما پاکه. دا پروګرام په داسې حال کې جوړیږي چې د ښار د کثافاتو څخه د پاکولو په موخه له دې وړاندې هم د یو شمېر ادارو او بنسټونو لخوا پروګرامونه پیل شوي دي. په هرات کې د تیر کال د فوټبال غوره څیرې د دغه ولایت د 10 فوټبال لخوا وستایل سوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي چې هرات د فوټبال د ښار په توګه د هیواد د فوټبال د ملي ټیم کوربه و او له 10,000 زیاتو نندارچیانو له کومو ستونزې پرته پکې ګډون کړی و. د فوټبال یو شمېر لوبغاړي د فوټبال د لوړپوړو شخصیتونو د ستاینې په موخه د دا ډول پروګرامونو د پیل هرکلی کوي او د هغوی د هڅونې لپاره مهم ګڼي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې د 1401 هجري لمریز کال د فوټبال د غوره لوبغاړو ستاینه د 10 فوټبال ټیم لخوا. د دې پروګرام د پیلولو موخه په ولایت کې د فوټبال د غوره شخصیتونو هڅول او ملاتړ دی. دا جوان برتر ما که نخبای ولایت هرات هم، دا جوانی که پدیدای شهر هرات هم 6 نفر مربی که انتخاب شده یا 6 دروازه‌بانی که انتخاب شده، اینا افتخار ولایت هرات هم، نه تنها هرات، افتخار کشورن. اکثر از اینا میبینیم که به تیم ملی فعلا حضور دارن. این افتخار برمیگرده به شما عزیزانی که اینجا حضور دارید. د فوټبال د یو شمېر څیرو د معلوماتو له مخې هرات ولایت د فوټبال په ډګر کې مخکښ دی او د اټک انرژي ټیم او د افغانستان په ملي ټیم کې د هرات د څو تنو ځوانانو شتون د دې خبرې څرګندې بیلګې دي. ما امروز خود ثابت کردیم که فوتبال هرات فوتبال حوزه در سطح افغانستان گپ اول میشه. افتخار بس بزرگی است که 8-9 تا از بچه‌های حوزه ما در تیم ملی افغانستان در ترکیب بودن. اینا هم مدیریت میخواه، اینا هم رهبری میخواه، اینا هم دل پاک میخواه. محبت را به دل دادن صفای سینه میخواهد، به فکر همدیگر بودن دل بیکینه میخواهد. رویداد تاریخی فوتبال هرات که ما میزبان تیم ملی فوتبال خود بودیم و تیم ملی ما آمد به شهر همراه با یک از تیم‌های باشگاهی ما اتحادیه صرافان بازی کرد. می‌خوایم که افتخارات فوتبال هرات رو روی کاغذ ببریم. می‌خوایم که خاطرات فوتبال هرات رو روی کاغذ ثبت بکنیم و به تک تک مردم خود در خانه‌هایشان ببریم و بدون شک این حرکت و اتفاق کمک بسیار بزرگی برای فوتبال ما و رشد فوتبال ما در آینده خواهد کرد. د غونډې یو شمېر ګډونوال د فوټبال د پوښښ او په نړیواله کچه د هغې د انعکاس په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د فوټبال لوبه به د مفسدینو له منګولو وژغورل سي. برای او دوستا و عزیزانی که بهترین شده در قسمت مربی سال، بهترین فوتبالیست سال و همچنان کسی که دستکش طلا از آن خود کرده و پدیده سال فوتبال هرات شده پیشاپیش بر از اونا تبریک میگم و بر از اونا آرزوی موفقیت دارم در تمام امورات زندگی، خاصتا فوتبال. تحولی که در چند روز اخیر در ولایت هرات به مناسبت تشریف آوری تیم ملی فوتبال افغانستان و حضور تماشاگران زیاد در ولایت هرات این رویداد رونمایی شد و مردم فهمیدن در سطح جهان، در سطح افغانستان، در سطح منطقه که ولایت هرات نه تنها امروز بلکه از سالیان سال به این طرف یک ولایت فوتبال خیز بوده، دارای استعدادهای بسیار خوب، دارای مدیریت بسیار خوب، دارای مردم که علاقه‌مند به فوتبال هستند و این بیشتر جهانی شد. د یادونې وړ ده چې د کال غوره لوبغاړي فرزاد عطایی، غوره روزونکی علي احمد یارزاده، غوره ګولکیپر فیصل حمیدي او د کال غوره ځوان لوبغاړی صبور رحیمي په ستاینلیک، طلایي دستکشې، طلایي توپونو او نور نقدي او غیر نقدي جایزې ورکړل سوې. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د سوداګرو او پانګوالو ملاتړ د اسلامي امارت له مکلفیتونو څخه دی.
د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د افغان لاجورد له نندارتون څخه د لیدنې پر مهال وویل چې اسلامي امارت په رښتیني او عملي ډول د سوداګرو ملاتړ کوي. ښاغلی حقانی وایي د هیواد د سوداګرو او پانګوالو ملاتړ د اسلامي امارت له مکلفتونو څخه دی او هغه ستونزې او ننګونې چې د دوی په لاره کې پرتې دي حل کوي. دغه راز د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د دغه نندارتون جوړېدل یوه ښه ژمنه وبلله او له هغو سوداګرو یې چې په بهر کې ژوند کوي وغوښتل چې خپل هیواد ته راسي او له دولت او نورو سوداګرو سره په ګډه د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. د هرات د صنایعو او کانونو د خونې مشر حمید الله خادم وایي چې د هیواد ښه اقتصادي حالت په امنیت پورې اړه لري. ښاغلی خادم وایي سوداګر هڅه کوي له حکومت سره په ګډه د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره کار وکړي. د هیواد د صنایعو او کانونو خونې مشر وایي د حکومت له ملاتړ پرته د سوداګرو او پانګوالو پرمختګ ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې د هرات ښاریان د افغان لاجورد په ستر نندارتون کې په خپل پراخ او رنګي شتون سره له چارواکو غواړي چې د هیواد د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه دي د ورته بهرنیو توکو د واردولو مخه ونیسي. په غوریان ولسوالۍ کې 100 اړمنو ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره سوه. د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په غوریان ولسوالۍ کې د 100 اړمنو ماشومانو لپاره د فني او حرفوي زده کړو د برابرولو خبره کوي. دغه چارواکي وایي چې په غوریان ولسوالۍ کې د عاطفي بنسټ لخوا د جامو ګنډلو په څانګه کې تر یوې سروي وروسته 100 اړو ماشومانو ته د روزنې زمینه برابره سوې ده. دغه راز په هرات کې د عاطفي بنسټ مرستیال عبدالظاهر هرشاد وایي چې دغه بنسټ د بیلابیلو پروګرامونو په مرسته په تخنیکي او حرفوي برخو کې 100 ماشومانو ته د خیاطۍ زده کړې ورکوي چې په هرات ولایت کې په بیلابیلو برخو کې پلي کوي. ښاغلی ارشاد وایي دغه بنسټ د پوهنې، ټکنالوژۍ او مسلک، روغتیا، ظرفیت لوړونې او داسې نورو برخو کې فعالیت کوي. له بلې خوا د غوریان ولسوالۍ د پوهنې د څارنې امیر مولوي عبدالناصر خادم وایي په دې ولسوالۍ کې د هر هغه فعالیت او هلو ځلو ملاتړ او همکاري کوي چې غواړي د دې ولسوالۍ د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. خو د دې ولسوالۍ د قومونو مشرانو د غوریانو د پرمختګ لپاره له هر ډول اقدام څخه خپل هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې له 1000 کورنیو سره 10 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې وویشل سوه. د هرات ولایت د سرې میاشتې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ادارې د مرستو په دوام د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر هغو 1000 اړمنو او مستحقو کورنیو څه باندې 10 میلیونه افغانۍ نغدي وویشل سوې چې پخوا سروي سوي وې او مستحقې پیژندل سوي وې. د دې ریاست د خپرونو مدیر وایي هرې یادې سوي کورنۍ ته 10,000 افغانۍ نغدي پیسې ورکړل سوې. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د متحدو ځواکونو لخوا 2 تنه مسلکي غله ونیول سول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت او د الکترونیکي جرایمو د کشف امریت د موبایل د خاوندانو له خبرولو وروسته په دې بریالي سول چې له مسلکي میتودونو څخه په ګټه اخیستو د دغه ولایت اړوند 2 غلا سوي موبایل کشف کړي. د دې پیښې په تړاو 2 تنه نیول سوي او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز یاد موبایلونه د قانوني اسنادو له مخې د جنایي مدیریت د منصوبینو لخوا خپلو خاوندانو ته وسپارل سول. د هرات ولایت د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 4 تنه د نشهیي توکو او الکولي مشروباتو د استعمال او پلورلو په تور نیولي دي. د هرات ولایت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه د نشهیي توکو او الکولي مشروباتو د پلور او استعمال په تړاو ونیول. له دغو کسانو څخه یو شمېر نشهیي توکي او الکولي مشروبات ترلاسه سوي اوس تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیتي منصوبینو لخوا 2 تنه د سیمې څخه د تیښتې او د ناقانونه اړیکو د جوړولو په تور ونیول سول. د هرات ولایت د انسان قاچاق په وړاندې د مبارزې امریت منصوبینو د دغه ولایت له مربوطاتو څخه د نامشروع اړیکو او د تیښتې په تور 2 تنه چې یو نارینه او یوه ښځه ده ونیول. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې عدلي او قضایي ارګانو ته استول سوي دي. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل.
ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. یک شنبه هرات شهر لمر 11 درجه 14 ټیټی 14، غوریان لمر 11 درجه 15 ټیټی 18، کراخ نیمه وریاز 11 درجه 9 ټیټی 15 او پشتون زرغون نیمه وریاز 11 درجه 14 ټیټی 18. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو د همغږۍ دفتر له پلاوي سره د هرات ولایت مرستیال غونډه. د انجیل ښاروالۍ لخوا د ګذر وکیلانو شورا په همکارۍ د عامه کثافاتو راټولولو پروګرام پیل. او په هرات کې د فوټبال د تیر کال د غوره څیرو ستاینه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی چشم ته راسپارم.